او دریم مالی منابع، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله قياما للناس. دغه مالونه چې د انسان د قیام او د قوام او د ژوند تېرولو سبب الله پاک ګرځولی دي، دا د عقلانو ته په لاس مه ورکوئ. نو د مال اهمیت، د مال ضرورت الله پاک جل جلاله په مختلفو مواردو کې ذکر کړی. نو یو طرف ته د اقتصاد د منابعو طرف دی، الله پاک جل جلاله په قرآن شریف کې او پیغمبر علیه السلام په مبارک احادیثو کې په تفصیل باندې ذکر کړي. او دوهم طرف بیا د مصرف طرف دی. د مصرف په طرف کې هم الله پاک جل جلاله انسان ته فرمایي د بخل سے هم منع کړی دی، د اسراف سے هم منع کړی دی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خوړل کوئ چې شل کوئ خو اسراف مه کوئ. واذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. کله چې انفاق کوي نه اسراف کوي نه تقدیر کوي. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. نو په مختلفو آیاتو کې الله پاک جل جلاله انسان ته دا ښودلې ده چې بخل هم مه کوه، اسراف هم مه کوه، میانه وکړه په مصرف د مال. او دا دلاوري ورکړې ده چې دا ستا په لاس کې مال دی، په دې کې د ضعیف او د مسکینو د بیچاره لاسنیوی هم وکړه. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. په کوم شي کې چې رب جل جلاله تاسې خلیفګان ټاکلي یاست د هغه سره نفقه وکړئ. انسان ته دا وښول چې ستا په لاس کې موجوده مال دا ستا نه دی، د دې حقیقي مالک الله جل جلاله دی. نو د دغسې انفاق وکړه، جرأت یې ورکړي. ومما رزقناهم ينفقون. شاید دوی ته موږ په رزق ورکړی دی، الله پاک وایي د هغه مال څه نفقه کوي. انسان ته یې ویلي چې ته یو منشي یې، خپل ضرورت به هم پوره کوې، خو دغه مال په نور باندې هم تقسیموې، زکات به هم ورکوې، صدقه به هم کوې، خیرات به هم کوې. نو دغه طرفونه چې یو طرف ته منابع دي او بل طرف ته بیا مصرف دی، د الله تعالی جل جلاله په کتاب کې موجود دی. یو اسلامي اقتصاد دی. اسلامي اقتصاد چې دی همدغه اقتصاد دی. البته د اسلامي اقتصاد کې مقیدوالی په دې باندې د دې اقتصاد راغلی دی چې هر څه کوې د دې څلورو دلایلو په رڼا کې به مخته ځې. د قرآن او د حدیثو د اجماع او د قیاس د دې څه به ستا اصول جوړي، ستا دلایل به جوړي، بیا ته خپله اقتصادي تګلاره، خپل اقتصادي قوانین مخته وړی شي. هغه څه به نه کوې، سر ته نه رسوې چې هغه د الله پاک د کتاب سره ټکري او یا په هغه کې ظلم وي یا په هغه کې خیانت. احل الله البيع وحرم الربا. الله پاک جل جلاله بیع حلاله کړې ده. دا لوی ظلم چې د انسانیت ملا یې ماته کړی دی چې سود دی دا یې حرامه کړی. همدا ډول د الله تعالی جل جلاله په دین کې د تجارت د معاملاتو دپاره آداب و اخلاق ذکر شوي دي. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. هغه تاجر چې صادق وي، امین وي، په خپله معامله کې صداقت لري او امانتدار وي، دا به د نبیینو او د صدیقینو د شهداو سره. نو قرآني اصول، نبوي هدایات په اسلامي اقتصاد کې دا اثر لري چې څوک اقتصادي معامله کوي دا به عدالت ته ژمن وي، څوک اقتصادي معامله کوي دا به امانت ته ژمن وي، څوک اقتصادي معامله کوي دا به حلالت ته ژمن وي، د حلال مال تجارت به مخته وړي.